امریکا ته د افغان دولت د لوړپوړي چارواکي د سفر په اړه د شیبه را سره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلی ډاکټر صاحب حمدالله محب میلمه دی. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ او مننه چې وخت مو راکړ. داسې بې راپیل کوم چې سفر مو پای ته ورسېده، لیدکاته مو پای ته ورسېدل، څنګه ارزوئ سفر مو څنګه و؟ ډېر ښه. اول خو د شروع مو د کانګرس نه وکړه، د امریکا د سنا نه چې د هغوی دواړو خواو دواړو احزابو یو مشترکې جلسې سره مو ولیدل. بیا د هغې نه وروسته د دې تر څنګ چې د دې ځای د چارواکو سره مو لیدل، د کانګرس د اعضاو سره هم د مختلفو اعضاو سره ولیدل. نو یو شی ډېر زیات واضح شو چې امریکا کې د افغانستان دپاره هغه کمې حمایه او دوستان چې موجود دي هغه به دوام ورکوي. د افغانستان حامیان ډېر زیات دي دلته. په دغه شپې یو تعداد سفارت میلمانه کړي وو چې بیا هم پخواني سفیران و، پخواني جنرالان، هغه کسان چې افغانستان سره یې پخوا یو نوه رابطه درلودله، هغه هم ټول راټول شوي وو او خپل حمایه یې د افغانستان د دې فعلي وضعیت نه وکړله او اعلان یې کړله چې یعنې حمایه به دوامداره وي. دلته نن د ولسمشر سره جلسه ډېره مثبته وه. دوی بیا هم خپل تعهد بیرته تمدید کړلو چې د افغانستان سره به خپل کومکونو ته دوام ورکوي، هم په نظامي برخه کې او هم په ملکي برخه کې به دوی خپل حمایې ته دوام ورکوي. ډاکټر صاحب، تاسو د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار یاستئ. مشخصا د نظامي برخه کې لاسته راوړنې د سفر څه وې، چې هغه د نظامي امنیتي دفاعي ځواکونو په اړه باندې کوم لاسته راوړنې مشخصا ژمنې چې وشوې هغه څه وې؟ اول خو د امنیتي او دفاعي ځواکونو دپاره دغه 3.3 میلیارده ډالرو حمایه ده چې په دې کې د دوی معاشات او د دوی هغه کومکونه چې ورته رسیږي د خریداریو دپاره دي، د تجهیزاتو دپاره دي، هغه برخه د اول د دې کومکونو ده چې باید موږ وکړی شو چې خپل امنیتي او دفاعي ځواکونه پیاوړي وساتلی شو. د هغې تر څنګ بعضې داسې تجهیزات دي چې د دې تر څنګ نور اضافه ضرورت ورته لري. مثلا موږ هلیکوپترو ته اضافه هلیکوپترو ته ضرورت لرو، چون هغه قوایي هوایي حمایت چې پخوا د خارجیانو د خوا نه کېدلو، اوس چون هغه کم شوی دی موږ ضرورت لرو بعضو نورو تیارو ته. نو یو څو نور هلیکوپترې دي، یو تعداد یو 3 دانې نوي A-20 تیارې دي چې دا به هم په دې کې اضافه کېږي. ورسره بعضو واړه تجهیزات چې زه د هغې په جزئیاتو کې نه غواړم خبرې وکړم، هغه هم موافقه وشوله چې افغانستان ته به د اضافه حمایه په توګه ورکول کېږي. صحیح. ډاکټر صاحب، د هوایي ځواک مسله مو یاده کړه. هوایي ځواک د افغانستان تر دې د مزام بسیاینې ته نه دی رسېدلی. مشخصا ژمنې د هلیکوپترو په برخه کې تاسې ویلي چې تیاري ورکول کېږي، مشخص شوي څومره تیاري ورکول کېږي، یا په راتلونکي کې دوی تمویل او تجهیز د پیلوټانو روزل یا د تیارو ترمیم په برخه کې څه ژمنې وشوې؟ بالکل دا ټولو باندې خبره وشوله. مهمه دا ده چې یوازې د تیارو ورکول نه دي، دا خو یو موږده پروسه لري. پیلوټان هم باید ټرین شي. بیا د هغې تر څنګ د هغوی د تربیې تر څنګ باید موږ د دوی د ساتنې دپاره هم باید خپله په افغانستان کې امکانات. نو اوله پروسه یې دا ده چې د نورو یعنې په د نورو ځایونو نه د حمایې په توګه استعمالیږي چې تر څو پورې موږ د دې ظرفیت پیدا کړو چې خپله په افغانستان کې د دوی آینده کې هغه ترمیمات په خپل افغانستان کې وشي. خو هغه یو وخت اخلي، تر هغه وخته پورې به هم حمایه روانه واوسي. صحیح. ناټو او امریکا دواړو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ظرفیت لوړولو یا روزنې په برخه کې ژمنې کړي دي، قولونه یې ورکړي. فکر کوئ چې دغه روزنه به څنګه ترسره کېږي وروسته د وتلو؟ ځکه مخکې داسې خبرې کې شوې وې چې د قطر سره په دې برخه کې خبرې روانې دي، په دې برخه کې کوم هوکړه شوې؟ خو یو تعداد روزنې په افغانستان کې موږ خو مختلف رقم روزنې لرو. یو تعداد روزنې په افغانستان کې کېږي. به دوی د دوهمې مرحلې دپاره مختلفو مملکتونو ته پخوا هم موږ سربازان لیږل، افسران مخصوصا، او دا به اوس هم دوام کوي. دا چې ځای به یې کوم ځای وي، بعض ځایان کېدای شي تغییر وکړي، ځکه بعضې روزنې چې بیا په افغانستان کې هغه وروسته دوهمه مرحلې روزنې بعضې په افغانستان کې پخوا نه هم نه کېدلې. نو اکثرا یو تعداد مملکتونو خپله حمایه اعلان کړې وه او د هغوی د لارې نه کېدل. مثلا پولیس موږ ترکیې ته لیږل، تر ډېره حده پورې ترکیې په هغه برخه کې حمایه کوله. اوس به د خاصو قطعاتو د ټریننګونو دپاره د ترمیم یو چېرته
باید لاړ شي چې کوم ځای کې ورسره چې قطر سره مشخصا هوکړه نه ده شوې. دا د ناټو سره دی، اکثرا د ناټو په چوکاټ کې به وي. نو د ناټو یو مملکت کیدای شي ترکیه وکړي، کیدای شي د هغې نه وروسته کوم بل هر هېواد چې ورته آماده وي د هغې سره په هغې باندې په هغه جزئیاتو باندې لا لګیا کار کوو. ډاکټر صاحب، افغانستان کې د تروریزم سره مبارزې په برخه کې رسنیو ریپورټونه خپاره کړ چې امریکا غواړي په سیمه هیوادونو کې په ځانګړې توګه پاکستان کې اډې جوړې کړي د افغانستان کې تروریزم سره مبارزې برخه کې یا کنټرول برخه کې. هوکړه شوې ده پاکستان کې یا د سیمه هیوادونو کې منځنۍ اسیا کې داسې اډې به جوړېږي او افغانستان تروریزم به کنټرولېږي. افغانستان خپله یو پیاوړی ځواک لري او هر مبارزه د تروریزم پر خلاف باندې خپله د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولی شي. زمونږ د امریکا او د نورو دوستانو سره په حمایه د همدې دلیل یو دلیل یې همدا دی چې د تروریزم پر ضد مبارزه ده. نو د دې لپاره ضرورت نشته دی چې د باندې د اډې جوړې شي او هغه ته د حمایه ورکړل شي. د افغانستان خپل امنیتي او دفاعي ځواکونه چې پیاوړي وي دا کار مونږ خپله کولی شو. د تعمیر او تجهیز په برخه کې ډاکټر صاحب چې کله خبرې کېږي، مثلا موږ ولیدل باګرام کې دوی ځینې شیان تخریب کړل او افغان امنیتي ځواکونو ته ونه سپارل چې دوی په تیاره به افغانستان ته دغه تجهیزات راوړي او وسایل تخریب یې کړی ورنه کړی بیرته ویستل. د وتلو نه وروسته څنګه باید افغانستان خلک ډاډه شي تضمین خو شتون نه لري چې دوی به خپلو مرستو ته دوام ورکوي که به یې نه ورکوي؟ ګوره، یو تعداد وسایل چې تخریب شول داسې شیانو چې زموږ د استفادې وړ نه و، تیار وضعیت یا د هماغه تجهیزاتو خراب و، دوی ترمیم ته ضرورت درلودلو، یعنی یو اساسي ترمیماتو ته ضرورت درلودلو چې هغه په افغانستان کې کېدلی نه شول او د وړلو دپاره په هغه دلیل باندې باید د دوی تخریب کړی وی چې بل لاس ته ونه لویږي. یو اندازه کومکونه کېدلی شي، یو اندازه بعض شیان دي چې هغه زموږ په چوکاټ کې نه راتلل. بعضې د شخصي کمپنیانو وسایط و چې هغه مثلا کمپنیانو خپل غوښتل چې تخریب یې کړي او یو څه ګټه ترنه واخلي او لاړ شي، یعنې د هغه امریکایي قراردادیانو سره چې قراردادیان چې دوی سره وو. نو د دې په اړه باندې اوازې ډېرې زیاتې وي، ولې په وضعیت کې تر ډېره حده پورې چې موږ وڅېړل هغه رقم نه و څومره چې د خلکو ورته تشویش و. وضعیت هغه رقم نه دی. دوامه خبره دا ده چې اطمینان نور څه رقم اطمیناني دا اوس زموږ تر ټولو لوی متحد امریکا خپل حمایه اعلانوي، په ډېر یو غټ مقدار باندې حمایه اعلانوي در سره د پیسو حمایه د مستقیم، د دې ترڅنګ تجهیزات درته درکوي، در سره ولاړ دی، په ډیپلوماټیکه فضا کې در سره ولاړ دی. تر دې نور څه تضمین ته ضرورت وي؟ دغه زه فکر کوم تر غټترین تضمین دا دی چې امریکا ډاکټر صاحب د افغانستان سره ستراتیژیک او امنیتي تړون لري. د هغه پر اساس د امنیتي د بهرنیو ځواکونو د وتلو هوکړه باید د افغان دولت سره شوې وای، ولې دوی برعکس د هوکړه طالبانو سره په دوحې کې وکړه. نه، دا چې د افغانستان نه وتل دا حدودي تصمیم و، یعنې ستراتیژیک تړون د دې دی چې افغانستان سره امنیتي کومک کوي او کوي. دا په دې کې نه دی چې باید خارجي قواوې په افغانستان کې تر څو کومک ورسره کومک وي، دې ته کومک یوازې نه وایي. کومک دا دی چې موږ د اول نه پلان دا و چې باید افغانستان امنیتي ځواکونه دې په دومره پیاوړي شي چې خپل امنیت ونیولی شي، د افغانستان امنیت او نورو ته ضرورت ونه رسېږي. اوس هم هماغه کومک افغانستان سره روان دی، یعنې درسته ده چې یو څه وخت را مخکې شو، دا باید 2024 کال کې شوی وی، مګر وخت یې را مخکې شولو، مګر شی چې اوس هم په کار دی د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره هغه کومکونه به کېږي تر څو موږ وکړی شو چې خپل هیواد په خپله وساتو. صحیح. او د بهرنیو ځواکونو د وتلو په لړ کې جګړې ګورئ ډاکټر صاحب چې زور یې اخیستی، طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی، یو شمېر ولسوالۍ د دوی لاس ته ولوېدلې. دغه وضعیت نه هغه کومه اندېښنه یا کومه نګراني چې تاسې لرئ افغان دولت یې لري، امریکایي چارواکو ته هم دغه اندېښنه مطرح ده؟ دوی ته هم دا وضعیت مهمه دی که نه هغوی ته مهمه نه دی چې له وتلو وروسته په افغانستان کې څه راځي؟ نه، خود مهمه دی، واضح امریکایانو ته نه ټول دنیا ته مهمه دی. دنیا بیخي په واضح توګه طالبانو ته پیغامونه ورکړي دي، ویلي دي چې مونږ په افغانستان کې د دوی سیستم نه منو، د دوی امارات نه منو او په زور باندې واک ته رسېدل هم قابل د قبول نه دي. نو طالبانو اول ځل نه دی چې داسې یو اشتباه کوي. دوی په ځان ډېر مغروره دي او فکر کوي چې هغه کوم تصامیم چې دوی نیسي هغه کېدای شي هماغه نتایج ولري، د دې پر ځای باندې چې بلاکس وي. اول د امریکا سره چې کوم تړون امضا کړلو د هغې نه وروسته باید دوی اتومات ورباندې اعلان کړی وی
دا د دوی په ګټه وی که دا کار یې کړی وی طالبان به نن ډېر زیات حمایه به یې په افغانستان کې درلودلی د خلکو زړونه به یې ګټلی وی ټولو خلکو توقع دا وه تر نه همدغه توقع وه د دنیا توقع هم دا وه چې دا به اوس یو تبدیل شوی ګروپ وي هغه ګروپ نه دی چې پخوا یې دلته وحشت او دهشت کړی و په افغانستان کې هغه ګروپ به نه دا به یو نوی تغییر شوی پوه شوی اصلاح شوی ګروپ وي مګر هم وښودله چې نه دوی خپل جنګ ته دوام ورکړلو په کابل کې هدفي وژنې او نور جنګونه ته دوام ورکړلو اوس هم دا یو فرصت د خارجیانو د ځواکونو د وتلو یو فرصت و طالبانو ته چې وښیي چې دوی سوله غواړي دوی سوله پسنده خلک دي دوی د افغانستان دپاره فکر کوي د افغانستان دپاره یې زړونه دردېږي دوی وښودل نه یوازې افغانانو ته بلکې ټولو دنیا ته یې وښودل چې دوی جنګ پسنده شرپسنده ګروپ دی او د زور د لارې نه غواړي چې قدرت ته ورسیږي او داسې قدرت غواړي چې هغې کې د افغانستان هیڅ شتمنۍ هم پاتې نه وي لاړل هغه ولسوالیانو تعمیرونه چې په لاس ته ولوېدل هغې یې دستي تخریب کړل موټر او شی چې په لاس ته لوېدلی و هغې یې دستي تخریب کړل یا یې کباړ کړل خرڅ یې کړل یو د وحشت یو ماحول یې راوړلو چې زه فکر کوم چې تر ټولو ډېر ضرر خپل ځان ته وشو افغانستان ته خو ضرر ورسول تاسې وایي چې دغه وضعیت امریکا ته مهمه دی ټولې نړۍ ته مهمه دی او دغه طالبانو وضعیت ګوري چې جګړې زیاتې کړي تاسې څه ویلې د ولسوالۍ ساختمانونه یې په بمونو والوزول دا مسله که ورته مهمه ده بیا کیدای شي امریکا خپل تصمیم نه منصرفه شي یا جو بایډن خپل ځواکونه ونه باسي تر یو مودې پورې یعنې تاسو فکر کوئ چې د افغانستان په ځواکونو باندې باید څوک اعتماد ونه کړي نو د تغییر تجهیز مسله نو تجهیز خو روان دی خو دا اوس درته مې څه ویلي تر اوسه پورې د تجهیزاتو کومک کوي د مالی ورسره کومک کوي او د ټریننګ کومک کوي ډیپلوماټیک کومک کوي نو خو دا خو روان دی نو دا چې اوس مونږ ووایو چې نه دا جنګ دی په د دوامداره توګه مونږ د خارجیانو کې خو امکان نه لري او نه باید داسې وي دا خو یو موقت د اول نه یو موقته پروسه وه هدف یې دا و چې تر هغه وخته پورې چې د افغانستان اردو بیرته احیا شي ځکه چې زموږ خود سیستم د منځه لاړو نظام د منځه تللی و اردو مو نه درلودله دا اردو بیرته د سره احیا شوله جوړ شو کار ورباندې وشو زحمت ورباندې ویشتل شولو مسؤلیت زمونږ دی چې د خپل وطن نه دفاع وکړو دا د دنیا خیر ویسي چې مونږ سره همکاري کوي او اوس هم زمونږ د دوی همکارۍ ته ضرورت دی مګر یو ورځ د خدای داسې هم راولي او همدې باندې کار کوو چې حتی مونږ د مالي او تخنیکي کومک ته نور ضرورت ونه لرو ډاکټر صاحب د اعتماد خبره مو وکړه کله چې ولسوالیان طالب لاس ته سقوط کوي په یو اونۍ کې څو ولسوالۍ طالبان نیسي یعنې دا دومره د اندېښنې وړ خبره نه ده عراضي په جنګ کې سقوط یعنې لاس یو بل لاس ته کې غورځېږي شی چې اوس مهمه دی طالبان راووتل جبهې جنګ ته نو اوس هغه خلا نه استفاده وکړله چې منځته راغلی وه مګر همدا خلا خو دایمي نه ده نن تاسو وینئ چې بیرته شپږ ولسوالۍ بیرته تر نه ونیول شولې هماغومره زر چې نیسي هماغومره زر ته بیرته په شاتګ هم کېږي بیا هم وایم طالبان خپل محاسبه غلطه کوي هر ځل محاسبه غلطه کړې ده دا محاسبه یې د جنګ هم غلطه کړې ده ته چې ولسوالۍ نیسې یوازې دا خو نه دی چې ولسوالۍ ونیسه راشه چورې کړه او نور خلاص ته هلته ستانه خلک حکومتولي غواړي هلته خلک کومک غواړي د افغانستان خلک توقع د مکتب لري د کلینیک لري د برق لري د پروژو لري دا د کومه کېږي خلک دوی خو په خلکو باندې ځان تحمیلوي د خلکو باندې چې چېرته لاړ شي په خلکو باندې هغه خپله ډوډۍ هم په هغوی باندې تاوانوي او خلک د افغانستان غریب دي دې ته اوس نه رسیږي یو هم څوک نه غواړي چې هلته د طالبانو د وحشت او دهشت د لاندې ژوند وکړي هغه ولسوالۍ خپله پسې راپورته کېږي هر ځای ته چې دوی لاړ دي خلک ورپسې راپاڅېدلي دي صحیح او امنیتي ځواکونه 20 کاله امریکا نړیوال ټولنې ناټو وروزل په افغانستان کې اوس حداقل نړیواله ټولنه راځي د کابل هوایي ډګر د امنیت مسله وایي چې موږ په ناټو کې پرې بحث کوو چې ترکیه یو بل هیواد ته وسپارل شي څو امنیت ونیول شي یعنې خپل نړیواله ټولنه چې نګراني لري او چې اندېښنه لري که افغان امنیتي ځواکونه 350,000 افغان امنیتي ځواکونه هلته شتون لري ګوره د امریکا 150,000 یعنې د ناټو سره 150,000 قوتونه یو وخت کې درلودل په هغه وخت کې چې زمونږ قوه نه وه خپله یې کار نه شو کولی نوې په جوړېدلو باندې راغلي وو چې ضرورت یې کم شو هغه را کم شول تر هغې راپسې را کم شول راورسېدل دا تر 2,500 نفرو پورې راورسېدل تر په دې اواخرو کې زمونږ ستاسو قوې خپل کار مخته بیولو ورسره نن که دا ظرفیت نور هم راټیټېږي تر دغه حده پورې چې نور مونږ یو ځای کې ورته ضرورت نه لرو د میدان هوایي د کابل موضوع د امنیت دومره نه ده
څومره چې تخنیکی کومک دی دا د میدان چلول یو تخنیکی همکارۍ ته چون دا کار دوی ډیر وخت نه کړی و هغه ظرفیتونه چې لازم و چې مونږ یې باید ایجاد کړو په میدان هوایي کې تر هغه حده پورې نه دي را رسېدلي تر اوسه پورې چې مونږ د دې مسؤلیت واخیستلی شو ټول مسؤلیت یې واخلو دی فزیکي امنیت دومره نه دی مطرح لکه څومره چې هغه دغه مسؤلیت دی د تخنیکي لحاظ نه د دې مسؤلیت د راډار چلول دی ورسره د هوا د هوا موضوع ده ورسره چې دوی میټرولوژي ورته وایي په هغې د هغه ورسره تر څنګ د دلته د تخنیکي د ګروپونو د دې شیانو د چلولو موضوع د ټاور ده چې تیاریو دپاره راهنمایي کوي دغه هغه مسایل دي چې په غټه کچه باندې لا لګیا دي هغه هم هره په دې کې یو 22 قرارداد دي چې هر یو باندې جدا جدا یو پلان روان دی چې څومره وخت کې دا د افغانستان خپل هوانوردۍ ته تسلیمیږي د هوانوردۍ نه ادارې ته تسلیمیږي نو د ټولو دپاره د یو انتقال یو پروسه هم چالانه ډاکټر صاحب تخنیکي اړخ کې پرېږدو یو څنګ ته یعنې په امنیتي برخه کې هېڅ ضرورت نشته چې د هوایي ډګر مسؤلیت د ترکیې ته یو بل هېواد ته ورکړل شي ګوره د میدان هوایي امنیت دننه د میدان نه دی نیول شوی د باندې نه نیول کېږي ورسره او ته شاوخوا چې ټولې پوستې افراز شوي دي ټول د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو دي دلته مسؤلیت تر ډېره حده پورې د خپله د میدان د تخنیکي وسایطو هغه مسؤلیت دی چې دوی ورسره ساتي چې تر اوسه پورې ناټو مخته بیولی او تر دې وروسته هم تر یو وخته پورې ساتي تر څو پورې چې ما درته ویلې هغه 32 پروژې تکمیل شي او افغانستان ته انتقال شي او په دې باندې داسې دي چې بعضې همدا سخت کال پوره کېږي بعضې را روان کال پوره کېږي هغه تخنیکي کارونه دي چې ورسره دي د خلکو دا موضوع ټوله امنیت پورې تړل ده چون اوازې ورباندې زیاتې وي او فکر کوي چې دا د میدان امنیت دی میدان په خپله یوازې د ځان امنیت نشي نیولی د میدان امنیت د کابل امنیت دغه میدان امنیت نیسي نو دغه اصلا د دې په اړه باندې پوهاوی درست نه ده شوی یعنې هوکړه نه ده شوې ترکیې سره او داسې هوکړه به هم نه کېږي نه ترکیه د ناټو په نمایندګۍ باندې دغه تخنیکي کومک ته دوام ورکوي یعنې د میدان ساتل د یو تخنیکي برخه ده او دا به ترکیه کوي تر هغه وخته پورې چې زمونږ دغه تخنیکي برخه روزنه ورسیږي خپل ځای ته چې مونږ بیا دغه انتقال کو هوانوردي ته ډاکټر صاحب د بهرني ځواکونه ټول د افغانستان نه وځي چې ډېر شمېر یې وتلي هم دي او د لړۍ په چټکۍ روانه ده داسې خو به نه شي چې د عراق تجربه په افغانستان کې تکراریږي که وضعیت بدلېږي امریکا به بیرته یو ځل بیا افغانستان ته راځي د دې احتمال وینئ تاسې مونږ امیدوار دي ته یو چې د طالبانو عقل سر ته راشي او سوله وکړي تر څو پورې افغانان وژني ټولو افغانستان ورته سر لوڅ کړی چې راشه نور سوله وکړه وژل بند که تخریب بند که نو که دا استقلال اول که هلته که استقلال ولري واقعا افغانان وي نو د چی شي دپاره جنګ افغانان درته وایي چې سوله وکړه ټول افغانان په یو خوله باندې سوله غواړي دنیا درته وایي چې دا جنګ د غیر مشروع دی سوله وکړه د چی شي دپاره دی اسلامي نړۍ ټول علما په هر ځای کې حتی د پاکستان علما را پاڅېدل ویې ویلې چې سوله وکړي دا جنګ ناروا دی یو دوی دی چې په دې باندې منختې دي چې په زور باندې قدرت نشي تاسو په دې باور یاست چې طالب سولې ته اراده نه لري طالب سولې ته اراده درلودلی خو هلته یې ټیم ناست دی مذاکراتي ولې مذاکره نه کوي ولې جنګ کوي یعنی هر ورځ دلته چې د افغانستان هر یو بچی د افغانستان شهیدیږي د دې مسؤلیت ته چا دی که طالب ځان افغان ګڼي او فکر کوي چې آینده کې زه بیا د دې حکومت یا د نظام برخه هم کېږم نو دغه مسؤلیت خو د افغانانو دی دا خو مونږ ته پاتې کېږي لاس چې مات چې خپلې غاړې ته لویږي د دې هېواد یتیم هم زمونږ یتیم دی د دې هېواد کونډه هم زمونږ کونډه ده د دې هېواد هر شهید هم زمونږ شهید دی ګوره داسې خو نه ده چې دا په بل ځای کې یو دا خلک چې دی وژني او شهیدانوي دا پردي دي یا د بل ځای دي دا خو د دې مملکت دي او یو ګروپ چې ادعا د دې لري چې زه حکومت غواړم هغه څنګه کولی شي چې د خپل هېواد د خپل خاورې بچیان هره ورځ شهیدان کړي او د هغې شتمنۍ په بومونو باندې والوځئ نو که طالب کې لږ هم د افغانانو دپاره همدردي وی د افغانستان په افغانستان باندې زړه خوږېدلی او د بل چا لاسپوڅی نه وی دا جنګ یې نه کولو ډاکټر صاحب که طالب سوله نه کړي تاسې په دې باور یاستئ بیا چې شتم پلاوی لیږلی دوحې ته مونږ امیدواري د دې لرو چې سوله وشي د افغانستان خلک
د دې امیدواري لري. مونږ پلاوی کېنولی دی که د دوی اعصاب بیرته وایم ځای ته راغلل او واقعا یې غوښتل چې مذاکره وکړي، هغلته ورته خلک ناست دي چې ورسره کولی شي خبره وکړي، مذاکره وکړي. یعنې مونږ د یو امیدوارۍ په چوکاټ کې دا خلک هلته کېنولي، د افغانستان خلک سوله غواړي ورسره، مګر طالب نه مو بیرته هیڅ شی نه دی لیدلی په بدل کې. د سولې دپاره مو هیڅ شی تر نن نه دی لیدلی. زورګویي کوي، یعنې زورګویي یو طرف ته ده، د وژنه خو هغه دی، تاسو امنیتي وضعیت ګورئ چې څه حال یې راخستی دی. په هر ځای کې، په هر ښار کې هدفي وژنې دوی کوي. معلم سره د دوی مشکل دی، د مطبوعاتو سره د دوی مشکل دی، د ډاکټرانو سره د دوی مشکل دی، شفاخانو سره د دوی مشکل دی. هر څوک چې په دې نظام کې کار کوي، یعنې د افغانستان وګړي یو وظیفه لري، هغه د دوی ته یو مشکل ورسره غیر د قاچاقبرانو نه. ډاکټر صاحب دا وضعیت که دوام پیدا کوي، د طالبانو اعصاب نه راجوړېږي یا مذاکرات ته دوام نه کوي، هلته د مذاکراتو په نامه دوحې کې کیني او دلته جګړې ته دوام ورکوي، څه کوئ؟ تګلاره د حکومت څه ده؟ ځکه د اساسي قانون پر بنیاد باندې د خلکو د امنیت مسؤلیت تاسې په غاړه، د حکومت په غاړه دی. بالکل. خو د یوازینۍ لاره د افغانستان واقعي دفاع ده، چې هغه خو یوازې امنیتي او دفاعي ځواکونه نه کوي، ولس هم ورسره همکاري کوي په دې برخه کې. مونږ مجبور یو د خپل هیواد نه دفاع وکړو. اول انتخاب مو سوله ده. که سوله نه راځي او طالبان سوله نه کوي او د جنگ ته دوام ورکوي، نو خو د دفاع خو بیا د خلکو مسلم حق دی، هغه به کوو. او د دې ترڅنګ خپل امنیتي او دفاعي ځواکونه به نور هم تر دې لا پیاوړي کوو، تر څو نور څوک د دې توانایي ونه لري چې دغه رقم کارونه مخته بوځي. او په هغې کې دغه سفر ډېر مهمه برخه د همدا وه چې د دوی د تمویل او د تجهیز موضوع ده. باید امنیتي ځواکونو ته مونږ یوازې د تمویل برخه نه ده، تجهیزات یې باید پیاوړي کړو، قوي یې کړو، تر څو دوی وکړی شي چې په اوضاع باندې مکمله توګه مسلط شي. نو د دې تقویت لپاره یوازې دا نه، مونږ په نورو پروژو باندې هم د دې کار کوو او د وضعیت د کنټرولولو لپاره زه فکر کوم چې تر ټولو قوي او پیاوړی ځواک د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي. دا چې د دوی امکانات کم وو، تر نورو کم وو، په هغې به کار کوو چې زیات یې کوو ورته انشاءالله. تاسې ګورئ چې د افغانستان په ډېری ولایتونو کې هم خلک راپاڅېدلي، ځینې پخواني قماندانان دي خپل کسانو ته یې وسلې ورکړي، طالب په مقابل کې د جنګ و جګړې اعلان کړی دی. فکر کوئ د دوی کنټرول او مدیریت سخته ده، دا په راتلونکي کې افغانانو دپاره بیا سرخوږی نه شي او نویو کلونو خواته تګ نه ده؟ ګوره، هر څوک چې راپورته شوی دی د افغانستان د نظام په چوکاټ کې حمایه کړې ده، یعنې خو تر اوسه پورې دا کنټرول کې ده دا پروسه. د دې اختار ما تقریبا 1.5 کال 2 کاله مخکې هم طالبانو ته ورکړی و چې که تاسو په دې فکر کې چې دلته به دا شی، دلته به موږ حکومت په زور وګټو، په زور یې ګټی نه شئ. جنګ دوام کوي، څوک درته تسلیمیږي نه. افغانان نه غواړي تاسو، یعنی یو برخه افغانان کېدای شي در سره موافق وي، مګر هم ټول نه دي. او تاسو هم دا نه شئ کولی چې وایئ چې مونږ یوازیني افغانان، مونږ یو نور څوک نه دي. نه، د دې جامعې یوه برخه یاستئ، مګر هم دا جامعه تر تاسو ډیره لویه ده. تاسو یو وړه برخه د دې جامعې، هغه برخه مو په خپل ځای باندې حق لري، راشئ، ستاسو حق هم درته درکول کېږي، مګر د نورو افغانانو حق مه خورئ. او که دا فکر کوئ چې نه په زوره به مونږ ځان په نورو افغانانو باندې تحمیل کړو، څوک مو مني نه. نن دا خلک راپاڅېدلي دي، که خیزش په نوم باندې دي، که په هر نوم باندې راپاڅېدلي دي، د خپل امنیتي او دفاعي د ځواکونو په حمایه کې دي. مګر ستا خبره بالکل درسته ده. د دې کیدای شي وخت تر دې که دا جنګ همدغه رقم دوام وکړي او وضعیت ډېر لا خراب شي، د دې نه کیدای شي نور خلک هم سوء استفاده وکړي او دلته یو تعداد ګروپونه په غلطو کارونو باندې لاس واچوي. جنګ باید خلاص شي. چې د دې عواقب طالبانو په غاړه بولي. دا خو بالکل جنګ طالبان کوي، جنګ څوک کوي؟ یعنې په ولسوالۍ کې ناست په خلکو باندې ته حملې کوي، دا پولیس د کوم ځای دی؟ بیا هم وایم که څوک چې ځان افغان ګڼي، د هغې خو امنیتي ځواکونه تجهیزات ټولې باید خپل وي که نه. دلته په ولسوالۍ کې څه شی دی؟ کوم ځای نظامي دی؟ ولسوالۍ خلکو ته څه شی ورکوي؟ خو تذکري کوي، نور حقوقي اسناد به مراجعینو ته ورکول کېږي. دوی حتی هغه باندې هم انفجارات کوي، هغه هم الوځي، هغه وایي ما دا تعمیر فتح کړلو. وروره په دې دا تعمیر د افغانستان د بیت المال تعمیر دی، د خلکو په کومکونو، د دنیا په کومکونو باندې دلته جوړ شوی یو تعمیر دی. او د دې دپاره دی چې دغه خلکو ته، دغه غریب خلک چې هلته په هغه ولسوالۍ کې پراته دي، هغوی ته خدمات عرضه کړي.
د هغوی حقوقي مشکلاتو هغې ته رسیدګي وکړي. دا معنا څه ده چې ته یې فتح کوې؟ په دې ګروپ کې ته په کوم بل مملکت ته لاړې، د دې نه معلومیږي چې دوی افغانان دینه یا فکر بیخي افغاني نه دی. ډاکټر صاحب تاسو طالبان لاسپوڅي بولئ چې ظاهرا اشاره پاکستان ته د اوسور میاشت کې مو څرګندونې هم درلودلې چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت غبرګون وښود شاه محمود قریشي پاکستان سره مو اړیکې څنګه دي؟ څنګه چې پخوا وې. تاسو سره سیاسي تعامل لري؟ څنګه چې پخوا وې، موږ خو پخوا هم دومره ډېر تعامل نه درلودلو چې وایي په کال کې یوه جلسه دوه جلسې چېرته کېدلې، او اوس هم هماغه ترتیب دی. یعنې که په دې کې خو د څو وخت مخکې دوی راغلي وو افغانستان ته سفر ته راغلي وو. زمونږ په تعامل کې هیڅ مشکل نشته دی، نه مونږ تعامل غواړو نه بل څه. زمونږ هدف دا دی چې په افغانستان کې لاسوهنه بنده شي، په افغانستان کې دا جنگ بند شي. پاکستان د دې وعده کړې وه چې مونږ په دې کې همکاري کوو، مونږ طالبان دې ته هڅوو چې سولې ته راشي. مونږ وینو چې بالعکس روان دی، طالبان نه هڅول کېږي سولې ته. وایي چې مونږ ځو په دوحه کې ورسره خبرې کوو. یعنې پاکستاني هیات ځي، د پاکستان نه ځي دوحې ته. مونږ دپاره دغه خپله یو سوال برانګیز عمل دی چې وخت چې طالبان غواړي چې د خپلو مشرانو سره مشوره وکړي راځي پاکستان ته. یعنې هغوی هلته تصمیم ګیرنده نه دي په دوحه کې چې ناست دي چې تصمیم ونیولی شي چې مشورې ته ضرورت کېږي راځي پاکستان ته. پاکستانیان وایي مونږ د دې دپاره چې په طالبانو سره خبرې کوو بیا ځو دوحې ته. نو نه پوهېږو چې د دې نه تر شا یې کم گیم دی، مګر دا خو سوال برانګیز دی. طالبانو مشران په پاکستان کې دي، دا خو هیڅوک ترنه سترګې نه پټوي. خپله پاکستان هم اوس په دې اواخرو کې خو ډېر په واضح توګه دا خبرې کړې دي چې دلته دي، په پاکستان کې اوسېږي، د پاکستان د خوا نه حمایه کېږي. زمونږ خبره همیشه هم دا وه چې پاکستان دی د افغانستان سره د یو ښه ګاونډي په توګه باندې د سولې په راوستلو کې کومک وکړي، نه دا چې جنګ ته د دوام ورکړي. پاکستان څه غواړي ډاکټر صاحب؟ په افغانستان کې ګورئ، که مونږ په افغانستان کې د یو بل هیواد وګړي راوړل، دلته م تجهیز کړه، تمویل مو کړل او ور ومستول چې ورباندې جنګ مو کړو، دغه هیواد ما او ستا په اړه باندې څه فکر لري؟ مونږ هم د افغانانو په حیث باندې عین خبره کوو. ته زما دشمن دی که دوست مې دی که هر شی چې مې دی که زما مخالف دی، زما په هیواد کې دننه وخت کله چې دا ستا مملکت ته راغلو، ته بین المللي اصولو په چوکاټ کې د دې حق نه لري چې ته زما وګړی زما پر ضد استعمال کړي. دا خو هغه ډېر هغه اساسي د ګاونډیتوب اصول دي، د بین المللي قوانین دي د مملکتونو ترمنځ. نو زمونږ خبره د دې نه ده چې مونږ سره تعامل کوي که نه کوي. مونږ بعضو مملکتونو سره ډېر ښه تعاملات لرو، بعضو سره ډېر کم لرو. په د خپلو نورو همسایګانو سره بعضو سره ډېر دي، بعضو سره کم دي. هغه په خپل ځای باندې او ډاکټر صاحب په دې پوهېږئ چې پاکستان د سولې په بدل کې چې طالبان سولې ته وهڅوي څه غواړي د افغانستان څخه؟ نو چې کله یې مونږ ته ویلې تاسو سره به شریک کړو. مونږ ته خو تر اوسه پورې باجوا چې راغلی او یا نور پاکستاني پلاوی مشخصه مونږ هیڅ شی وضاحت نه دی. مونږ د دې کوشش ډېر کړی دی چې د دوی سره مذاکره وکړو، پوه شو چې غوښتنه یې څه شی ده. د دې دپاره چې بیا هغه غوښتنه ولس ته راوړو چې ورته شریک کړو چې دغه غوښتنه ده، د دې په بدل کې دوی زمونږ سره سوله کوي. مګر هیڅ وخت مونږ د دوی نه څه نه دی اورېدلی په واضح چې څه غواړي. همیشه یې د یو خوا نه ویلي دي چې مونږ سوله غواړو، مګر بل خوا ته عمل بل شی ښیي، بالکل سرچپه روان وي. او ډاکټر صاحب وروستۍ پوښتنه، د طالبانو د جګړې او سولې سیاست ته په کتو باندې چې دواړه همزمان مخ ته وړي، افغانان باید څه ته په تمه شي؟ یو بلې اوږدمهاله جګړې ته که نه سولې ته؟ مونږ په افغانستان کې سوله، یعنې سوله راتګ حتمي ده. دا چې سوله د مذاکرې د لارې راځي او که د جنګ د لارې راځي، دا انتخاب دی اصلا. سوله حتمی ده. مونږ فکر کوو چې مذاکرې د لارې نه سولې ته زر رسیدی شو، خو په دې مطمئن نه یو چې طالب هم عین فکر لري. زه فکر کوم طالب فکر کوي چې دی د جنگ د لارې نه غواړي چې دلته د خپل ځان حاکم کړي، او فکر کوي چې دا به بیا په افغانستان کې د دوی په تعریف باندې امن راوړي. مګر هم نه، افغانان یې نه مني. دا خو واضح خبره ده چې د افغانستان د سر نه تر اخره پورې سر تا سر افغانستان کې په هر ځای کې چې وګوري
طالبان ضد عناصر بیخي ډېر زیات دي. خلک د دوی د فکر سره مخالف دي، خلک د دوی د طرز دید سره د حکومتدارۍ په اړه باندې مخالف دي. هېڅوک نه غواړي چې په خپل هیواد کې د بندي واوسېږي. طالب وایي چې ټول افغانستان د بندي شي، یعنی غواړي چې افغانان بندیان کړي، په خپله خاوره کې بندیان کړي. د هغې نه بغیر افغانانو انسانانو ته ارزښت نه ورکوي. انسان د دوی دپاره هیڅ شی نه دی. هر غیر د خپل ځان نه نور انسانان بیخي ورته انسانان نه ښکارېږي. افغانان د دې حق لري چې په خپل هیواد کې با عزته با افتخاره ژوند وکړی شي، آرامه ژوند وکړی شي. دلته ورته څوک ونه وایي. موږ یو تعداد افغانان چې په خارج کې دي یا مهاجر دي، هغوی د دې په قیمت باندې خپله ډېر ښه پوهېږي، ځکه چې د بیرون دي، دردېدلي دي، پوهېږي چې خپل مملکت سره څه شته وایي. د دوی سره خلک څه رقم برخورد کوي. د ټولو زړونه همدا یي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شم. ولې؟ خپل هیواد کې باید د مالکیت احساس وي. سړی په دې باندې پوه شي چې زه دلته ماته څوک نه وایي چې د دې ځای نه پورته شه، هغلته کښېنه. طالب دغه ازادي د افغانانو نه غواړي چې واخلي، سلبي کړي، چې افغان دی فکر وکړی شي، چې افغان دی د خپل مالکیت احساس په خپل مملکت کې وویلی شي. دی وایي چې زه درته وایم چې دغسې به کوې او هماغسې به کوې، بل هېڅ لاره ډېره مننه ډاکټر صاحب. خیر سې کور مدان چې وخت مو راکړ. او دا سوله نه ده، دا سوله نه ده، دا زندان دی. کوم شي ته چې طالبان فکر کوي چې سوله ده، دا سوله نه ده، دا زندان دی. سوله هغه ده چې سړی د خپل ازادي هم ولري، استقلالیت دې هم ولري، په خپل مملکت کې د مالکیت احساس هم وکړي، او د هغې تر څنګ د یو فضا هم امن او ارامه فضا واوسي. یوه پوښتنه به بله هم وکړم، به راټوله کړو. دغې ډلې سره بیا څه کول پکار دي؟ خو که چېرته دوی سولې ته نه کښېني، نو مجبوره یو د دفاع په چوکاټ کې افغانان دوی د دې ځای نه پسې واخل. دا یعنې دنیا اول ځل نه دی چې په مملکتونو کې به داسې را تکرار شوي. نو بیا خپله ځان ته د افغانستان نه خپل ځای کموي ورته. ډېره مننه ډاکټر صاحب. کور مو ودان. خیر.